رازیلا سنا ورکړو دا هیواد پکړو ودان لبټو یې لول جوړ کړو لکانو یې مرجان لزړونو کرکاو باسو یو بل شو قربان. د کابل ولایت پوهنې ریاست د یو همکار بنسټ په مرسته سیمه ییزو مدارسو ته 114 خیمې 114 تختې فرشونه او 208 کارتنه درسي توکي 2800 جلده دیني درسي کتابونه او د رسمي مدارسو لپاره 2511 جلده دیني درسي کتابونه او همدارز 1508 جلده د بدني روزنې اړوند کتابونه د دغه ولایت د 14 ولسوالیو په ښوونځیو کې د بدني زده کړو ښوونکو ته وویشل. د پوهنې وزارت د ساينس مرکز ریاست لخوا د سرپل ولایت پوهنې ریاست ته تدریسي او لابراتواري مواد لکه د کیمیا مضمون اړوند 2 لابراتواري کیټونه، د ریاضي 25 کیټونه، 3 ساينسي کیټونه، 919 ټوکه د تجربوي لارښود کتابونه او ټول 315 رنګه او سپین درسي چارټونه واستول. د غزنی ولایت مرکز اړوند د سراج العلوم په نوم د یوې دیني مدرسې د ودانۍ لپاره د بنسټ ډبره د یاد ولایت د پوهنې ریاست مشرتابه دیني علماو او قومي مخورو په حضور کې کېښودل شوه. د پوهنې مسؤلین وایي د یادې مدرسې ټول لګښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې د حاجي نور محمد د متدین او علم پرورې کورنۍ له لوري تمویلیږي. د پوهنې وزارت له لوري د کونړ ولایت مرکز اړوند په کرهالي کلي کې د ښځینه‌و لپاره یو باب دیني مدرسه د یاد ولایت د پوهنې ریاست مشرتابه دیني علماو او قومي مخورو په حضور کې تأسیس او په فعالیت پیل وکړ. د پوهنې وزارت او د پوهنې په برخه کې د یو همکار بنسټ ترمنځ د هوکړه لیک پر بنسټ د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ اړوند په محمد خیل او موسی خان ښوونځیو کې د یو شمېر پروژو عملي چارې پیل شوې. د لغمان ولایت قرغه‌ای ولسوالۍ اړوند د خالق آباد کلي علم پروره اوسیدونکو د 1,500,000 افغانیو په ارزښت 15 بیسوي شخصي ځمکه د جامعه دارالعلوم اسلامیه العربیه مدرسې لپاره د ودانۍ جوړولو په موخه د یاد ولایت پوهنې ریاست ته وقف کړه. او د دایکنډي ولایت په میرامور ولسوالۍ کې د دریای هلمند د نوي ښوونځي د جوړېدو چارې بشپړې او د یاد ولایت د پوهنې ریاست مشرتابه علماو او د سیمې د قومي مخورو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.